ټولو هیوادوالو مسلمانانو ته هغه که په داخل کې دي او هغه که په خارج کې دي ټولو ته د دې ویاړلې ورځې مبارکي وایم. داسې یو نظام راغلی چې هغه یو اسلامي نظام او ټول اصول اسلامي چې دي عملي کړي دي فی الحاله. څلورو کلو کې څومره کار شوی د دومره کوي په دې 20 کلو کې تر اوسه پورې د جمهوریت نه و کړی. کور د زمریانو افغانستان دی. سړکونه چې جوړ شوي دي ډېرې پرمختیاوې شوي په افغانستان کې. دا اریانا ده دا خراسان دی. الله اکبر الله اکبر. اخلي چې څوک نوم زما د ګران افغانستان بیا هغه ته ضرور د چې لومړی راوړي ایمان بیا هغه ته ضرور د چې لومړی راوړي ایمان بیا زکا پر لمن لري دغه هېواد شوپی ټولو هیوادوالو مسلمانانو ته هغه که په داخل کې دي او هغه که په خارج کې دي ټولو ته د دې ویاړلې ورځې مبارکي وایم. دوی ته اطمینان ورکوو انشاءالله تعالی چې په ټول هیواد کې الحمدلله امن سرتاسري امن لرو. دوی کولی شي هر ځای میلې ته ولاړ شي او دغه ویاړلې ورځ ولمانځي. دا اریانا ده دا خراسان دی. دا اریانا ده دا خراسان دی. الله اکبر الله اکبر. کور د زمریانو افغانستان دی. کور د زمریانو افغانستان دی. الله اکبر الله اکبر. لوړ مو تاریخ دی لوړ مو نشان دی. لوړ مو تاریخ دی لوړ مو نشان دی. الله اکبر الله اکبر. دا اریانا ده دا خراسان دی. دا اریانا ده دا خراسان دی. الله اکبر الله اکبر. کور د زمریانو افغانستان دی. کور د زمریانو افغانستان دی. الله اکبر الله اکبر. دغه ورځ هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې موږ د سرو یرغلګرو کفارو څخه ازادي اخیستې ده. ټوله ولس ته دې دغه ورځ مبارک وي. شوپی و پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره ودلې د کنوایه زما د مټو زوره. شوپی و پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره. شوپی و پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره. ننسو وچاته موږ د سوال پلمنه خپله کړو ایاس مولا خپل کار بیا رغونه. خپله کړو ایاس مولا خپل کار بیا رغونه. خاوره د ساتو یې موږ په مثل د خپل موره. شوپی و پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره ودلې د کنوایه زما د مټو زوره. شوپی و پیړۍ
زله نسپور د شهیدانو وینو رنګ راوړی او د هغو د پلارګنیو ټولو ته موږ د دې استقلال مبارکي وایو. الحمدلله ډېر پرمختګونه سوي دي. تقریبا زښته ډېر تقریبا په 10 کلو په 4 کلو کې څومره کار سوی د دومره کوي په دې 20 کلو کې تر اوسه پورې د جمهوریت نه و کړی. الحمدلله ډېر پرمختګونه سوي دي. دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې له افغانستان څخه د کفر سرې لښکرې وتلي او اسلامي امارت راغلی. داسې یو نظام راغلی چې هغه یو اسلامي نظام او ټول اصول اسلامي چې دي عملي کړي دي فی الحاله. نو ډېر خوشحاله ډېر خوشحالي احساس کوو. ټول خلک هم داسې دي که وګورو دا شاوخوا ساحه خلک کسیران لویان حتی مشران ډېر د خوشحالي احساس کوي. اخلي چې څوک نوم زما د ګران افغانستان بیا هغه ته ضرور ده چې لومړی راوړي ایمان بیا هغه ته ضرور ده چې لومړی راوړي ایمان بیا زکا پر لمن لري دغه هېواد ګوره شو په یوه پیړۍ کې جهان درې ځله نسپوره. نن د اساس 23مه ده او د ازادي ورځ ده او الحمدلله موږ زیات خوشحاله یو او ښه امنیت ته شکر الحمدلله. او په دغه ازادي کې موږ هم سره برخه اخیستې ده. الحمدلله په دې کې موږ زیات پرمختګونه وګورو. که د علم په برخه کې موږ وګورم الحمدلله زیات پرمختګونه لیدل کېږي. که د اقتصاد په برخه کې وګورم زیات پرمختګ لیدل کېږي. او که د امنیت برخه کې وګورم الحمدلله 24 ساعته زیات امنیت ته که خلک د شپې ګرځي که د ورځې هېڅوک د ډار احساس نه کوي. الحمدلله ډېر پرمختګونه شوي دي د حکومتونه کې. اول پرمختګ دا ده چې امنیت ده بیخي امنیت د ټول خلک په 24 ساعتو کې په هر ګوټ د افغانستان کې ګرځېدلی شي. د هېڅ تهدید نشته ورته. او نور هم دغسې د ګوشتپې کانال او سړکونه چې جوړ شوي دي ډېرې پرمختیاوې شوي په افغانستان کې. من امنیت او وقت به و جمهوریت که بس بامونه به پورته او کاته چې او شابل شه بس کته د الله فضل ده نور هغه ده امنیت ډېر ده. ودلی د کلوای
پي و پیړۍ کې جهان درې زله نسکوره شو پي